صرف یو ورځ دا وظیفه وکړه او په الله جل شانه باندې توکل وکړه. الله جل شانه به دې تمام حاجتونه دغه یو ورځ کې پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یا الله یا رحمان یا رحیم یو وظیفه درته ښیم. دا وظیفه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د منځونه پس وکړئ او په الله جل شانه باندې توکل او باور وکړئ. الله جل شانه به ستاسو د زړه تمام مرادونه پوره کړي او څومره حاجتونه چې د ستاسو وي الله جل شانه به زر تر زره پوره کړي. د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه د حاجت د پوره کېدو دپاره او د زړه د هر ارمان د پوره کېدو دپاره یوه پاورفل وظیفه ده. محترمو، موږ به ډېر زیات وظایف کړي وي، ډېر زیات اعمال به هم کړي، ډېر زیات دعاګانې به هم کړي، لا تر اوسه پورې زموږ یو حاجت نه دی پوره شوی. زموږ د زړه چې کوم ارمان دی هغه نه دی پوره شوی. نن د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه یو ورځ وکړئ. الله جل شانه به ستاسو د زړه تمام حاجتونه او تمام ارمانونه به پوره کړي. که په چا باندې قرضونه وي او د زړه ارمان وي چې الله دې ته اسباب برابر کړي او زما تمام قرضونه دې الله جل شانه ختم کړي، د هغې دپاره یې رونیسي نو الله به ورته اسباب برابر کړي، تمام قرضونه به د غیبونه ختم شي. یو انسان د هغه د لور خور د هغې رشته نه کېږي، د رشتې نه ډېر سخت پریشان راغلی دی. بعضې وخت کې داسې وشي چې د هلک کتوله او د جنۍ کتوله خلک راشي لیکن هغوی یې بیا خوښ نشي. دا خو یو بندشت او رکاوټ ته مسله ده. اوس زموږ خواهش دا دی چې دوی ته رشته میلو شي او ښه ځای کې ورته رشته میلو شي. د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه رانوی شئ. یو انسان د خوشي ګرځي، کاروبار د هغه نشته دی، هېڅ سرتندي یې نه لګي. که د ښکلي کاروبار د ملاوېدو خواهش ته په زړه کې وي چې الله دې ما ته ښکلي کاروبار راکړي او ښکلي ځای کې د روزګار راته الله راکړي، نو د هغې دپاره هم تاسو د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه کولی شئ. دې نه علاوه د چا په زړه کې شوق دی چې ماته د ملازمت او سرکاري نوکري میلو شي. ډېرې منډې تړلی ووهلې لیکن نه ده میلو شوې. دې خپل کاغذونه برابر کړي، خپل کوششونه د جاري وساتي، دا وظیفه شروع وکړي او په الله توکل وکړي. انشاءالله چې سرکاري نوکري به ورته الله جل شانه زر تر زره ورکړي. یو کس د روزي لنډه تنګه ده، د روزۍ د لاسه پریشان وي، کله کله آمدني کور ته لږه راځي، د کور افراد ډېر وي، دې وجې نه هر چا ته وافر مقدار کې روزي نه رسي. نو که د رزق تنګسیا وي او دا وظیفه شروع وکړي نو الله به یې د رزق تنګي ختمه کړي، روزي به دې هم الله جل جلاله فراخه کړي. دې نه علاوه د ستاسو یو بل حاجت دی. د هر چا حاجتونه او د زړه ارمانونه مختلف وي. بس دا یو څو زما ذهن کو چې ما تاسو ته د هغې وضاحت وکړو. ستاسو زړه کې چې څنګه قسم ارمان هم وي یا ستاسو زړه کې چې څنګه حاجت هم وي، د هر هغې حاجت دپاره تاسو د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه رانوی شئ. لکه مثلا زمونږ یو خواهش دا دی چې زمونږ کره یو مریض دی او موږ دا غواړو چې دا مریض الله تعالی روغ کړي، نو دغه وظیفه ولرونیسه الله به دا مریض هم روغ کړي. یا زمونږ په کور کې پریشانۍ دي، مشکلات دي، جنگ جګړې دي، د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفې سره به الله تعالی دغه پریشانۍ او دغه مشکلات هم ختم کړي. نو د هر چا د زړه خواهشونه او ارمانونه جدا یي، نه چې ستاسو د زړه کم ارماني هغه ارمان ځان ته ذهن کې راولئ او دا وظیفه شروع وکړئ.
نو الله جل شانه به ستاسو د زړونو تمام ارمانونه پوره کړي او څومره حاجتونه چې د ستاسو وي نو الله جل جلاله به دله زر تر زره پوره کړي. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د وظیفې انتهایی اسانه ده. دا وظیفه به د جمعې په ورځ باندې کوئ. هفتې کې یو ځل کول دي، صرف یو ورځ کول دي صرف. کوم مخکې به یې کوئ د مازدیګر د لمانځه نه پس خپل کارونه به مخکې او وروستو کې که نارینه کوي نو نارینه به د مازدیګر لمونځ د جمع سره کوي او د جمع نه پس به په جماعت کې کینی یا د کور کې کینی، خپل کارونه د مخکې وروستو کې او تر د ماښام د بانګونو پورې د مسلسل بې تعداده یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه وکړي. د دې وظیفې دوران کې به چا سره خبرې اترې نه کوي، یعنې داسې محفوظ ځای کې به کینی چې د دې وظیفې دوران کې د ده ذهن هم بل خوا لاړ نه شي او څوک ورسره خبرې اترې هم ونه کړي. دویمه خبره چې کله دا وظیفه کوي نو د قبلې طرف ته د ده مخ وي. دریمه خبره چې کله هم دا وظیفه کوي نو ځان سره ذهن کې هغه خواهش چې کم ارزو تمنی وي، ارمان وي یا یو خاص حاجت دی هغه ځان سره ذهن کې حاضر ساتي. نو د مازدیګر لمانځه نه پس به تر د ماښام دغه پورې بانګونو پورې مسلسل دا وظیفه داسې کوي یا الله یا رحمان یا رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم او د حاجت ځان سره ذهن کې حاضر ساتي. کله چې د ماښام اذان وشي د ماښام اذان نه پس به ډایرکټ لاس پورته کې په یو دوو درو ټکو کې به ډایرکټ خپل حاجت سوالو کې یا الله زما دغه فلانکې حاجت دی، یا الله زما دغه حاجت هغه راله پوره کړي. دغه رنګ که زنانې کوي نو زنانو باندې خو جمع نشته، جماعت ته خو نشي تللی. نو د دوی دپاره په کور کې چې دا کم ځای مقرر وي، زموږ پاکستان کې ورته ویلی شي دونکاچا، د لمانځه دپاره یو خاص ځای وي. نو په هغه خاص ځای کې دی د مازدیګر لمونځ وکړي او د مازدیګر لمونځ نه پس په هغې خاص ځای کې چې کم د لمانځه دپاره دوی چې دی خاص کړی وي هلته دې کیني او تر د ماښامه پورې دی د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه وکړي. که دغلته کې ناسته مناسب نه نو په کمرې کې د کینی یا په یو بل داسې محفوظ ځای کې د کینی چې ماشومان هغه ځای ته نه ورځي او بل څوک ورسره په هغه ځای کې خبرې نه کوي. انشاءالله دغه یو جملې د عمل وکړي او بیا چې کله د ماښام چې دغه څنګه وشي اذانونه د هغې نه پس الله ته لاس پورته کړي او خپل حاجت ته الله جل شانه نه وغواړي یا الله زما دغه پلانکې حاجت ته دا راله پوره کړه. یو جمعه هم وکړه او په دې بله هفتې کې بله جمعه وکړه، تر د 5 جمعو پورې دا عمل تاسو مسلسل وکړئ. یعنی دغه وظیفه دا به د ستاسو 5 کاله ته پوره شي، 5 ورځې به پوره شي. 5 جمعو پورې همدغه طریقې سره چې کومه طریقه مې درته وښوله، یعنې د مازدیګر د لمانځه نه پس تر د ماښام د اذانونو پورې به دا وظیفه همدغسې کوئ. انشاءالله چې په دې دوران کې به الله جل جلاله ستاسو د زړه هر قسم ارمان پوره کړي. ستاسو چې څومره حاجتونه وي هغه تمام حاجتونه به الله جل جلاله د غیبونه پوره کړي، غیبي اسباب ورته رب العالمین برابر کړي او د ستاسو تمام حاجتونه به الله جل جلاله پوره کړي. نو محترم یو ډیره زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.